د هرات د حوزوي روغتون د ماشومانو څانګه دغه ورځې له ناروغه ماشومانو ډکه ده. مسؤلین وایي د هوا په سړېدو سره تنفسي او سینه او بغل ناروغیو زیاتوالی موندلی او هره ورځ لږ تر لږه زر ماشومان درملنې لپاره مراجعه کوي. دوی ټینګار کوي چې د حفظ الصحې مراعات او په وخت سره سالمه خواړه او واکسیناسیون کولی شي د دغه ناروغیو د خپرېدو مخنیوی وکړي. ما بین 800 تا بیش از 1000 طفل روزانه به بخش اطفال شفاخانه حوزوی مراجعه میکنند که زیادتر از اینا امراض سیستم تنفسی هستند که میشه از سرماخوردگی شروع کنه با حساب خود بعد از اگر انتان انتشار پیدا کنه بخش پایینی سیستم تنفسی را حساب میسازه که سینه بغله. ډیری ناروغ لرونکو خپل ناروغان له څیرمو ولایتونو د هرات حوزوي روغتون ته راوړي دي. دوی د درملنې خدماتو څخه د رضایت سربیره پایوازانو ته د مناسب ځای د برابرېدو غوښتونکي دي. مسجد باید اینجا تیار کنه، دستشویی تیار کنه، اتاقا باید خوب تیار کنه که حداقل این پایوازا راحت باشه. اینا همینجا هوا هم زمستون سرده، دیگه باید همین مشکلات ها رفع بشه. دیگه اتاق ما نداریم، من بیرون خوابیدیم، به بیرون هم راه داره، توان بوتر ما نداریم، ما بریم به بوتر. یعنی شما خدمت بکنید که با ما یک اتاق چیزی درست کنیم. د پرون مبشین رئیس راغلی شه دلته بستر دی مریض نو اوس د پرون بهتره دی کایونه ولا و ناس هم به دی ته بیان اوس تر پرون بهتر دی. ورته مهال تر دې وړاندې د اسلامي امارت چارواکو په هیواد په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې د معیاري روغتیايي خدماتو وړاندې کولو لپاره له لا ډېرو هڅو خبر ورکړی دی.